السلام علیکم زما ګرانو ملګرو پاکستانیو محب پاکستانیو تاسو ته زه د زړه له تل نه سلام پیش کوم. پس د سلامه زه یو کوچنی غوندې ویډیو کلیپ جوړوم د ګیلمن سپي لپاره. ګیلمن وزیر نه ورته یم ولې چې په وزیر کې ډېر غیرتي ځوانان دي او ډېر غیرتي ځوانان پکې شهیدان سوي دي پر دې خاوره پر دې سرزمین پاکستان باندې. زه ګیلمن ته زه د سپي یم، زه د سړي ګډ سر ته یم نه او د وزیر خو ګډ سر نه یم. وزیر قوم زما فخري قوم دی، د پاکستان فخري قوم دی. ګیلمن ته زه دا یو پیغام تیروم، ګیلمنه ما تا ته ډېر وسهل، ډېر مې درته وسهل. ته چې کومه ویډیو کم کلیپ جوړوې زما د محب پاکستانی په خلاف یې جوړوې او هغه غلیظ غلط الفاظ پکې یې هغه غلط نوم موږ باندې جاري کوي چې هغه د ویلو نه دی. څنګه زما هم زده دي خو زه ځان ته غیرتي پښتون یم. زه ستا غوندې دله نه یم، زه ستا غوندې بېوقوف نه یم، زه ستا غوندې اجنټ نه یم، زه ستا غوندې او د ابراهیم غوندې پچاسی نه یم. زه د خپل خاورې او د خپل ملک دفاع کوم او د خپل فوج د خپل عیسایي دفاع کوم. که ته په رښتیا له افغانو سره دونې محبت لري او لا ته فخر په افغان کوې او لا ته افغان لکه ته په شاعري کې بار بار یایې چې زه پښتون یم، زه افغان یم، هم وفا لرم، هم ننګ لرم، هم غیرت لرم. دا ته هر وخت په شاعري کې یایې که نه یایې. اوس زه ستا وفا درشه یم. 50 کاله پاکستان تاسې وساتلاست، تاسې له 50 کلو په شکرداري کې د پاکستان جنډۍ وسوځله، د پاکستانو علماو ته بد ویل وکول، د پاکستان مزدورکاره خلک چې افغان د دره له 10-15 کسان تاسې هغه ستا مرداړې ملي اردو په پیرنګونه پر کول. زه ستا وفا زه درښیم، ستا د افغان وفا زه درښیم. تاسې هانمه کرامه قوم یاسته. د 500 کالو چې په کم پلیټ کې تاسې خوړل نن په هغه پلیټ کې تاسې متیازې کوئ. تاسو ته د انسان ویل هم ګناه دی. او که په رښتیا ته ځان ته افغانه یایې چې زه وفادار یم، زه غیرتي یم، زه پښتون یم، ته د پاکستان شناخت کارت پاسپورټ جمع کړه. ولې چې ستا د پاکستان نه نومه دا ډېر بد نفرت دی. ته افغان ته لاړ شه او دا ستا خور مور او ښځه رنډۍ د بوس د افغان ته چې هلته ستا په شانې نور هم سپي جنخه پیدا کړي، انګریزان ستا هلته کې. یاره خو وروسته تر څو پر تاسې اوس د انګریز او د انډیا د هندو دوران دی چې ستا په نمنه مردارخواره نور هم جنخه پیدا کړي. ته خو ګډ سره د پښتون اولاد نه یې مړه. ته او پښتو ډېر سره لرې یاست. ته پښتو ګډ سر پېژنې نه. ګډ ژوند د په ګانډوتوب کې تر کړی دی او نن موږ ته ښکنځلې بد ویل کوي. زه که دال خان یم، که ګل خان یم، که هر نمنه یم، د خپل ملک او د خپل ملک لپاره زه هر څه یم. خو زما په ملک کې دا ستا غوندې غداران زه نه خوښوم، نه زما افواج خوښوي، نه زما دایرې خوښوي. ته له افغانه سره ډېر محبت لرې، ته لاړ شه افغان ته. دا ستا خور مور بوز د افغان ته. دا ستا په شانې چې نور خلک هم د افغان جنډۍ په غاړه ګرځوي، هغه د لاړ شي افغان ته چې خپل اصلیت بیا ورته معلوم شي. افغان افغان دی چې ستا مزدوران یې لا مړه کړل، پښتانه مزدوران د مزدورۍ لپاره تللي ول، هغه یې هم مړه کړل. او ته نن ما ته د افغان خبرې کوې. په والله د پاکستان په خلاف باندې خپل پلار هم لا نه برداشتوم. پاکستان زما خاوره ده، د پاکستان فوج زما جامه ده، د غاړې د تن جامه مه ده. ته که د دوام لایک بیا وکړه د پاکستان د فوج په خلاف یا د ګلخانانو په خلاف، په والله هغه ښکنځلې درته سناو کم او هغه ویډیو درپسې وکوم چې ستا خور مور هم یا در بې عزته کم. د لا ته خو ګډ سر شرماږې نه، ته خو تر حد نه هم پسې واوښتلې. ولې پاکستان کې دونې څوک نشته چې ستا جواب کوي، خو موږ شرماږو. موږ پښتانه یو چې موږ خپل یو بل ته مه سره درېدای. او ته دله د پاکستان خورې چې شی د پاکستان په کرنسي کې اندرون ته دا غول خورې. ستا له افغان سره ډېر محبت دی، ته لاړ شه افغان ته یې واره. په پاکستان کې د ټرپر نه غواړم نه د ډرمان غواړم چې ته اړیې د افغان په نامه باندې زه افغان یم، زه افغان یم، دلته د افغان ونسم، دلته تا ونسم. دله ته که په رښتیا افغان یې لاړ شه، ته له خپلې افغانو دا انګریز لرې که، روسۍ لرې که، ته اوسه دله
پاکستان کې اندرون افغان نارې وایي د امن په ملک کې امن خرابوي. موږ چې کوم امن راوستی دی موږ صرف د ځان لپاره راوستی دی، افغان لپاره موږ امن نه دی راوستی. ما افغانیان دا سوچ کوي چې پاکستان کې نارې وایي د افغان زنده‌باد نارې وایي، لږ افغان ته دله